شمس مومن صاحب ته چې راشي او خپل شعرونه راسره شریک کړي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. شمس مومن صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني د ټول ناول خو دغه اول خان رسوا پښتو ادبي ټولنه او یا تحریک هغوی ته مبارکباد په دغه ډېر ښکلي او کامیاب پروګرام باندې. په بازارونو کې، په ښارونو کې، په حالونو کې خو غټ غټ پروګرامونه کېږي، خو د کلي ولس کې په دیهاتو کې دغسې ادبي پروګرام کول او هغې له د پښتونخوا د بېلابېلو ځایونو نه ستوري راغونډول، نو زما په خیال دا اسان کار نه دی. ډېرې هلې ځلې غواړي، هغوی ته مبارکباد ورکوم په دې باندې. ډېر ښکلی پروګرام. دغه د کومو شخصیاتو چې دلته د هغوی په درناوي کې یا د هغوی د کتابونو مخکتنه ده، هغوی ته هم مبارکي. عباسین صاحب دی، ناصر السعید صاحب دی، زمونږ مشره خور کلثوم زیب صاحبه اگر چې دلته نشته دی، او فلک ناز صاحب ته ټولو ته مبارکي ورکوم. صرف یو دوه خبرې کول غواړم. تاسو د شاعرۍ مطالبه وکړه، شعرونه به صرف یو دوه شعرونه وایم، شعرونه به زیات نه وایم. د عباسین صاحب د شخصیت په حواله باندې هغه په خپل یو شعر کې وایي چې که زما د شخصیت حدونه ګوري، که زما د شخصیت حدونه ګوري، زما فن زما د فکر ترجمان دی. نو کم کسان چې په عباسین صاحب باندې مین دي، نو د هغه په فن باندې مین دي، او د هغه فن او د هغه شخصیت دا د یو بل دپاره لازم و ملزوم دي. لکه څنګه چې انسان په آینه کې خپل مخ ګوري، خپل شخصیت ګوري، نو د هغه په فن کې د هغه شخصیت په خپله باندې بریښي او ښکاري پکې. دویمه یو خبره زه اکثر کوم په مختلف ځایونو کې چې عباسین صاحب د پښتنو ترجمان دی په ټوله دنیا کې. څنګه چې اقبال شاکر صاحب هم ذکر وکړو چې چېرته هم ځای، نو عباسین صاحب د پښتون شناخت، د پښتون شخصیت، د پښتون تاریخ د هغې حوالې ورکوي، او مطلب دا دی چې پښتون یې دومره لوړ مقام یې له ورکړی دی چې زما په خیال موږ په خپله د هغې جوګه یا یو یا نه یو، خو زموږ مشران د هغې جوګه وو، هغوی اوسه پورې د هغوی یو قسم له د مینې او د محبت اظهار ورسره کوي. پخوا په زمانه کې به د صحابو په حواله باندې ویل کېدل چې کله به هغوی چاته ویلې چې تاسو مسلمانان شئ، نو اسلام یا حدیث یا قرآن باندې خو هر څوک پوهېدل هم نه، او هر چاته ښودی هم څوک نه شي. نو هغوی به ورته وایي چې یاره موږ څه وکړو، ویل به تاسو زموږ په شان شئ، چې موږ کوم څه کوو نو تاسو همغسې وکړئ. نو زه دا خبره کوم چې که چېرې موږ عباسین صاحب چې د کم پښتون تعریف بیانوي او یا کم پښتون شناخت هغه ښیي خلکو ته چې پښتون څه شی دی، پښتونولي څه شی دی، ښېګړه څه شی دی، د هغه په شخصیت کې به وفا څنګه به وي، هغه به د وعدې پابندي څنګه کوي، هغه به د وخت پابند څنګه وي، د هغه نظم و نسق به څنګه وي، د هغه ناسته پاسته به څنګه وي، د هغه کور کلی به څنګه وي. نو که دا د خلکو ته بیانوي، نو موږ ورته صرف داسې ویلی شو چې دا صفات په عباسین صاحب کې په خپله باندې میلاویږي. بس تاسو عباسین صاحب ته وګورئ، بس دا د دې دور د پښتنو ماډل دی. خو بیا هم دغه عباسین صاحب د نوي دور د پښتنو نه یو ګیله هم کوي په یو شعر کې. زه صرف په دغه شعر باندې خپلې خبرې ختموم، بیا صرف یو دوه شعرونه به سره خپل وایم چې عباسین صاحب وایي چې دوی خپل منزل ته په لنډو د رسېدو قایل دي. دوی خپل منزل ته په لنډو د رسېدو قایل دي، پښتانه ځکه په سمسور پټي کې لار وباسي. نو مهرباني وکړئ دغه جذباتیت نه لږ شانتې راوځئ، سمسور پټي مو رانوئ، او چې کوم ډیو پراسس د هغې نه په تېرېدو باندې ترقۍ طرف ته لاړ شئ. زما په خیال دا هغه پیغام کافي دی. زه صرف یو دوه شعرونه د خپل یو غزل نه سره در کوم. زما د غزل یو دوه شعرونه دي چې وایي: جوړ یم د خاورې خو فطرت مې د خاکي نه دی، جوړ یم د خاورې خو فطرت مې د خاکي نه دی، زه ساتم نظر په اسمانونو لیونی یم. او بل شعر دی چې ستا قسم پوره نه کړې واده خو دومره ووایه، ستا قسم پوره نه کړې واده خو دومره ووایه، در بشم سبا زه د لوزونو لیونی یم. ډېره مهرباني.